د زلک ټي وي په شیشه باندې ستاسو د وړاندې حاضر یم. ملګرو نن د سخاکوټ زوړ کلي ته راغلي یو، چېرته چې سیف شاه صابر صاحب ژوند کړی دی او چېرته چې تجم الحسن قایل صاحب اوسېږي. دا یو تاریخي کلی دی، په خپله تاریخي حواله سره هم ډېر مشهور دی سخاکوټ. خو نن چې مونږ د چا خواله راغلي یو، نو هغه زمونږ ډېر دروند قدردان مشر دی چې د چا د پښتو په ادب کې ډېر لوی خدمات او د هغوی د دې نه علاوه هم ژوند داسې تېرېږي چې که په انساني خدماتو کې مونږ ووایو نو د ډاکټر په حیث باندې په ادبي لحاظ سره څوک چې زمونږ دپاره د یو مکتب حیثیت لري، په هغه مشرانو کې چا چې د احمد شاه ساحل صاحب سره، چا چې د سیف شاه صابر صاحب سره، چا چې د امیر قاسم هاشمي صاحب سره، د داسې پوهه خلکو سره هغوی ناستې کړی دی. زمونږ دپاره زمونږ محترم دی، زمونږ مشر دی، مونږ د هغوی خواله راغلي یو. تجم الحسن قایل صاحب، مونږ به د هغوی سره هغوی مختصر یو څو خبرې هم اورو د ادب په حواله سره. قایل صاحب وایي چې مونږ د ځمکې لیوني به تا ته څه یادېدو، مونږ د ځمکې لیوني به تا ته څه یادېدو، ته که پرېوتې د خپل حسن له اسمانه نه وې. مونږ د ځمکې لیوني به تا ته څه یادېدو، ته که پرېوتې د خپل حسن د اسمانه نه وې. نه مو چا شور واورېدو، نه مو چېرته اور پورې کو، نه مو چا شور واورېدو، نه مو چېرته اور پورې کو، جذبې د مینې خالي داسې د وجدانه نه وې. محترم تجم الحسن قایل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلداد فضل صاحب، ستاسو سخاکوټ زوړ کلي ته په راتګ باندې تاسو ته هرکلی وایم. د کومه طریقه باندې تاسو د دې ژبې خدمت کوئ، نو زه هغې ته ډېر د قدر په نظر ګورم او ستاسو کومه جذبه ده، نو دې جذبې ته زه د قدر په نظر ګورم. او ستاسو خبرې خو ډېرې قیمتي واورېدې او ستاسو ډېره مننه کوو. خو ملګري په انتظار دي، نو زه یم په هر ملکونو کې هم ملګري دا زمونږ چینل ګوري او په ملک دننه هم ډېر پښتانه ملګري په دې انتظار دي چې مونږ ته به قایل صاحب خپل کلام وایي. ستاسو به ډېره مننه چې خپل کلام او په ترنم کې راپېرزو کړو. ډېره مننه وایي. فضل صاحب، یو شی د دې مسافرو زمونږ د وطن نه چې کوم بهر خلک دي، زمونږ ډېر زیات نیازولي، زمونږ ډېر قدرمن چې هغوی خپلې قیمتي ځوانۍ زمونږ دپاره او د دې قام دپاره او د خپل مزدوري. زمونږ بدقسمتي دا ده چې که فرض که مونږ ته د روزګار ذریعې په کور وې، نو سله به زمونږ دا ملګري او زمونږ دا بچي، زمونږ دا کشران، زمونږ دا ګلالي ماشومان، نو د هغې ته زه یو شی ډالۍ کوم چې پردي وطن ته په خوارۍ پسې ځي، پردي وطن ته په خوارۍ پسې ځي، زمونږ بچي چې د خوارۍ نه وځي. پردي وطن ته په خوارۍ پسې ځي، زمونږ بچي چې د خوارۍ نه وځي. تازه کلام مې لیکلی دی او یو درته زوړ مخکې وایم. زما اتل ته چې غدار وایي دا ښه نه کوي، زما اتل ته چې غدار وایي دا ښه نه کوي، ما ته لا اوس هم خطاکار وایي دا ښه نه کوي. زما اتل ته چې غدار وایي دا ښه نه کوي، ما ته لا اوس هم خطاکار وایي دا ښه نه کوي. او خپل منصب، خپل عدالت فیصلې ستا د رضا، خپل منصب، خپل عدالت فیصلې ستا د رضا، تور سپینوي سپین ته داغدار وایي دا ښه نه کوي. دا شعر بیا ووایه. او خپل منصب، خپل عدالت فیصلې ستا د رضا، تور سپینوي سپین ته داغدار وایي دا ښه نه کوي. ډېر ښه دي، ډېر ښه. او حق مې وهې په بډه دا رولي به څنګه وشي، حق مې وهې په بډه دا رولي به څنګه وشي، رور راته نه وایي اغیار وایي دا ښه نه کوي. ډېر ښه دي، ډېر ښه. او مخې ته ته سنګین په لاس شا مې دیوال سولوي، مخې ته ته سنګین په لاس شا مې دیوال سولوي، ما ته د بدو سلاکار وایي دا ښه نه کوي. او د خپل محدود سوچ له دایرې نه لږ بهر راوځه، د خپل محدود سوچ له دایرې نه لږ بهر راوځه، او ما ته نادان ځان ته هوښیار وایي دا ښه نه کوي. او د خپل بیمار ذهن علاج وکړه شکمن لاليه، د خپل بیمار ذهن علاج وکړه شکمن لاليه،
قائل ته هسې ګناهګار وایي دا خنه کوي دا بیا دا مقطع بیا ووایي جی د خپل بیمار ذهن علاج وکړه شکمن لالیا د خپل بیمار ذهن علاج وکړه شکمن لالیا قائل ته هسې ګناهګار قائل ته هسې ګناهګار دا خنه کوي زما اتل ته چې غدار وایي دا خنه کوي ما ته لا اوس هم خطاکار وایي دا خنه کوي قائل صاحب کلام تاسو ما ته ووایي خو یو کلام د نه زه ستاسو ترنم ډېر مزیدار دی چې ملګري ستاسو ترنم لږ واوري ډېره مننه د غاصب نظام د لاندې دا وطن ماته معلوم دی لکه زه چې یم داسې پکې ډېر خلک مظلوم دی دا رواج او دا دستور خو د پخوانا را چلیږي دا رواج او دا دستور خو د پخوانا را چلیږي که هر څو مین نیک نام وي خو بدنام یې دلته نوم دی لکه زه چې یم داسې پکې ډېر خلک مظلوم دی لا د ټیټو سترګو ژوند دی لا غلامي قومیت دی لا د ټیټو سترګو ژوند دی لا غلامي قومیت دی لا د ګردې پښتونخوا مې هر بچې محکوم دی لکه زه چې یم داسې پکې ډېر خلک مظلوم دی چې پچای پیرزو کېږي احسان من وای هغوی چې پچای پیرزو کېږي احسان من وای هغوی مونږ څه کوو یارانو مونږ دپاره ساقي شوم دی لکه زه چې یم داسې پکې ډېر خلک مظلوم دی دا په کوم مذهب روا ده دا د کوم قاضي فتوا ده دا په کوم مذهب روا ده دا د کوم قاضي فتوا ده یغس کی پلپو لپو بل د سکنا محروم دی لکه زه چې یم داسې پکې ډېر خلک مظلوم دی د ممنو په لالچ یې په خوږه تېر باسي د ممنو په لالچ یې په خوږه تېر باسي په نظر د زمانې کې قایل هغسې ماشوم دی د غاصب نظام د لاندې دا وطن ماته معلوم دی لکه زه چې یم داسې پکې ډېر خلک مظلوم دی ډېره مننه ډېره زیاته مننه قایل صاحب الله دې تاسو ژوندي لري الله دغه شانتې توان لره زمونږ په تاسو باندې ډېر زړه روغ دی زمونږ په تاسو شمله جګه ده موږ په داسې مشرانو فخر کوو چې الله موږ له
داسې پویه خلک راکړي دي، موږ به ستاسو نه استفاده کوو. وخت په وخت به موږ ستاسو محفلو ته راځو او دغه شانتې وخت په وخت به د ملګرو سره ستاسو کلامونه شریکو. د زلق ټي وي ملګرو تاسو ته ټولو ته په جمع باندې الله په امان ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ.